سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې پرتاني. نن مې یو ځل بیا د ټلګرام یو خوندور روباټ درته راوړی چې دغه روباټ کې به یوازې موږ ویډیوګانې ګورو. همغه ویډیوګانو په وسیله به موږ ته ډالر راکول کېږي، یا موږ کولی شو خپل وایلیټو ته ولېږو. ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه بالکل سټپ سټپ طریقه درښیم. ډېره اسانه طریقه ده، نه کار نه وړ، فقط اعلانات به وګورئ، همغه ویډیوګانې به وګورئ. بیا تاسو څه شی کوئ، انکم یا هم ډالر درکول کېږي، هغه ته یې کولی شئ مستقیم خپل وایلیټو ته راولېږئ. او ویډیو اخر کې هم درته وایم چې دغه بوټ وایلیټ څه شی ده، یعنې د ویډرا طریقه یې څه شی ده. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. که چېرې ویډیو درته معلوماتي تمامه شوه او یو څه شی هم پکې زده کړه، نو زه خوښېږم زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ هم وکړئ او موږ سره تل پاتې سئ. موږ همیشه او هر وخت د انلاین پیسو ګټلو روباټونه، اپلیکیشنونه او سایټونه تاسو ته معرفي کوو. نو راځئ د ویډیو طرف ویډیو شروع کړو. ښه نو ملګرو، تاسو به لومړی کومنټ ته راشئ یا هم زما واتساپ ټلګرام چینل ته راشئ. ما به تاسو ته د ټلګرام یو بوټ لینک اچولی وي، 8pay بوټ په نوم ملګرو بوټ ده. دا یو تقریبا دا ډېر د ټلګرام رسمي چینل له خوا هم دا بوټ معرفي شوی ده او منل شوی ده. تاسو هم کولی شئ د دې ملګرو څه شی پکې وکړئ، کار او استفاده ورځنې وکړئ. بیا هم درته وایم په لومړي کومنټ کې هم د دې لینک شته ده او تر څنګ یې ملګرو د دې لینک زه تاسو ته د خپل د واتساپ چینل او ټلګرام چینل کې هم اچوم. د واتساپ او ټلګرام چینل لینکونه هم په ډسکرپشن کې موندلی شئ. هلته راسره جوین شئ. هلته تاسو ته بغیر د ویډیوګانو نور هم خوندور معلومات د روزانه درته خپرومه. کله ملګرو چې په لینک باندې کلیک وکړو، تاسو داسې یو صفحه راځي ملګرو، دلته ما تاولي او تاسو ته کله دا خلاص کړي، تاسو یو بل آپشن درکوي سټارټ په نوم. صحیح ده ملګرو، زما دلته سټارټ وهلی، ما ته داسې یو آپشن راغی. کله هم سټارټ تاسو وهم ملګرو، دوه آپشنونه تاسو درکوي، یو درکول کېږي واچ ایډس او بل بیلانس او ویډرا. نو که چېرې تاسو مثلا نوي یاستئ، تاسو به ډایرکټ څه کوئ، واچ ایډس باندې کلیک کوئ. لومړی دا طریقه زده کوو، واچ ایډس باندې کلیک کوو ملګرو او یو شېبه ورته انتظار باسو چې موږ ته یو ایډس راښکاره کړي. د همغه ایډس په مطابق ملګرو موږ ته څه شی کوي، دوی انکم راکوي. ملګرو دا نه چې په دې طریقه کې به تاسو میلیون کروړپتي سئ یا به ډالر ترلاسه کړئ، خو کولی شئ د ورځې 3 ډالر یا هم 4 ډالره په ډېره اسانه او په ایزي طریقه باندې تاسو ترلاسه کوئ. زه لږ انتظار کېږم تر څو ملګرو دا بوټ ما ته خپل صفحه راخلاص کړي. زما انټرنیټ تاسو ګورئ یو څه کمزوری ده. ښه نو ملګرو، کله مو چې واچ ایډس باندې کلیک وکړو ملګرو، موږ ته داسې یوه صفحه راځي. لومړی ملګرو ډیالې ریوارډ ته. صحیح ده ملګرو، کله چې موږ په دغه ځای باندې کلیک وکړو، دلته موږ ته لیکلی ډیالې ریوارډ. صحیح ده ملګرو، دلته بل آپشن راکلی کلیم ډیالې ریوارډ. په دې کلیم ډیالې ریوارډ باندې کلیک کوو. دا زموږ لومړنی ټاسک به څنګه شي ملګرو، پکې کمپلیټ شي. دلته شاید تاسو ته کوم ایډس یا هم اعلان درته راښکاره کړي، هغه به تاسو څنګه کوئ ګورئ. صحیح ده، دا د ملګرو ما ته داسې یو اعلان یې راکړ. اوس ملګرو په دغه ځای کې تاسو دا اعلان ته انتظار کوئ. کله چې اعلان ته انتظار وکړو ملګرو، دلته تاسو دغه ایکس علامه درکوي. په دغه ایکس علامه باید تاسو داسې یو کلیک ورته واخلئ. نو دلته ملګرو کینسل وهو. دا زموږ یو اعلان څنګه شو ملګرو، خو ما ته دلته ایرر راکړو. نه پوهېږم څه شی ایرر راکړو. راځو ملګرو، دا د ډیالې ریوارډ برخه شوله. لاندې راځو ملګرو، یو بله برخه هم لري، واچ ایډز میتود، یعنې دا په یو بله طریقه باندې دا اعلانات کتل کېږي. دلته ملګرو لیکلي دي واچ ایډز، یعنې موږ کولی شو په دې کې څو اعلانات وګورو، 115 اعلانات کتلی شو. صحیح ده ملګرو، 115 اعلانات موږ په دې کې کتلی شو. لاندې راځو ملګرو، یو بل بخش هم لري واچ ایډز میتود 2 په نوم. په دې کې هم 115 اعلانات دي، موږ هغه ډیالې کتلی شو. زما انټرنیټ کمزوری ده ملګرو، ځکه ماته دغه ایرر راکوي. که چېرې ستاسو انټرنیټ قوي وي نو ډایرکټ تاسو ته دغه صفحې راخلاصېږي. او لاندې یو بل بخش هم لري ملګرو، څلورم میتود ده. صحیح دی، نه څلورم میتود کې هم 115 اعلانات موږ کتلی شو. کله مې چې اعلان وکړو شاته بېرته بک راسئ. په دغه ځای کې تاسو څه شي کېږي ملګرو، پیسې تاسو ته پکې جمع کېږي. او لاندې راځو ملګرو، دلته یو بل بخش هم لري، دا د بونس بخش ده ملګرو، د ډیالې ته. صحیح ده ملګرو، او لاندې یو بل بخش هم ملګرو دلته لري، د ایډز کلوز کمه د رایفل لارې هم کېږي. صحیح ده ملګرو، یعنې رایفل ټوټل رایفل زما 0 دی او ارنینګ هم زما 0 ده. نو کله چې تاسو غوښتل خپل ملګرو ته انوایټ ورباندې وکړئ، په د کافي رایفل لینک باندې کلیک کوئ. دلته تاسو کله کلیک وکړو ملګرو، تاسو ته خپل رایفل لینک څنګه دیږي کې را کاپي
کېږي. بیا هم ګورو ملګرو زما انټرنیټ کمزوری ده، ماته لینک څنګه ده نه راکپي کېږي. نور څه خاص نشته ملګرو. بیا هم درته وایم یوازې دغه ډیالي ریورډ دی پکې، دغه ایډز هم اعلانات کتل دي پکې، نور هېڅ هم نشته ده پکې. فقط همدغه شی ډیالي هم روزانه ورسره کوئ ملګرو. بیا تاسو څنګه کېږي ارنینګ درکول کېږي، یا بیا کولی شئ ملګرو تاسو ورڅخه ویډرا کوئ. ښه دا خو هم فقط معرفت طریقه سوه او ډېر ایزي طریقه ده، هېڅ هم نشته پکې. بیا هم ملګرو ته زما انټرنیټ کنکشن ډېر ضعیفه ده، نه پوهېږم نن افغان بیسیم شبکه ډېره ضعیفه ده، تاسو خپله هم کتلی شئ. بیا هم که هر څه پوښتنه وه تاسو کولی شئ سکرین کې زما وټساپ نمبر شته، په هغې به ما سره رابطه وکړئ. زه بیا ملګرو بېرته راکلوز کوم. چې کله مو راکلوز کړل ته یو بل آپشن درکوي بیلانس اینډ ویډرا. کله چې بیلانس اینډ ویډرا باندې کلیک وکړو ملګرو دلته موږ ته داسې یو آپشن راکوي ټوټال بیلانس زموږ څنګه ده ملګرو 0 ده، صحیح ده. او دې مینیمم ویډرا چې ده ملګرو ټون څه ده باید 0.1 وي او ټي آر ایکس هم 0.5 وي، صحیح ده. او یا هم 5 یو اس ډي ټي باید تاسو ولرئ. ګورئ د ویډرا اندازه ملګرو ډېر کمه ده، صحیح ده. مثلا بیا هم که هغه هم کې د ویډرا فونډس باندې کله کلیک وکړئ ملګرو تاسو، زه په دغه ځای باندې یو کلیک اخلم، صحیح ده ملګرو. دلته تاسو ته وایي که نه ټرون ویډرا کوئ، ټي آر ایکس ویډرا کوئ او کو یو اس ډي ټي ویډرا کوئ، هر شی ویډرا کوو په هغه به کلیک وکړئ، د همغه ادرس په څنګ کې ملګرو تاسو ورکوئ. هلته ماته ایرر راکړه مینیمم ویډرا اماونټ 0.1 یو اس ډي ټي، یعنې 0.1 یعنې دا ډېره کمه اندازه ده. کله چې دومره ټون ترلاسه کړو بیا موږ کولی شو ویډرا ورنه وکړو. یا هم ټي آر ایکس باندې چې کله موږ کلیک وکړو د ټي آر ایکس اندازه هم مینیمم اندازه موږ ته راښیي 0.5 یعنې نیم. کله ټي آر ایکس چې موږ ولرو هغه موږ کولی شو بیا ویډرا کوو. نو په همدې طریقه تاسو کوشش وکړئ څنګه کې ملګرو تاسو کولی شئ په دې کې آنلاین پیسې وګټئ. بیا هم د دې په اړه هر څه پوښتنه هم درلودله کولی شئ کومنټ کې هم ماته واچوئ، کولی شئ په وټساپ کې هم ما سره ډایرکټ د بورډ په اړه څه پوښتنه شریک کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو آماده کوم، په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسېږئ.